وما علينا إلا البلاغ المبين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. او کوم دوی ته ملائک واقعا نازل کړي وي او لدوی سره مړو خبرې کړي وي او مونږ هر شی دوی ته مخامخ راجمع کړی وي، بیا هم دوی داسې نه و چې ایمان راوړی وي مګر دا چې که الله وغواړي، او لیکن د دوی زیاتره خلک جهالت کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. او همدارنګه مونږ د هر نبی لپاره انساني او جني شیطانان دښمنان ګرځولي وو چې د دغو ځنو به ځینو نورو ته ښایسته کړی شوې خبرې د دوکه کولو یعنې غولولو لپاره وراچولې. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او که چېرې ستا رب غوښتلی نو دوی به دا کار نه و کړی، نو ته دوی پرېږده او هغه هم چې دوی له خپله ځانه څه دروغ جوړوي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. او دا د دې لپاره چې دې دروغو ته د هغو خلکو زړونه مایل شي چې په آخرت ایمان نه راوړي، او د دې لپاره چې دوی دا خوښ کړي، او د دې لپاره چې دوی هغه ګناهونه وکړي چې دوی کوونکي دي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. آیا نو زه له الله نه سوا بل کوم حکم یعنی عادل قاضي ولټوم؟ حال دا چې هم هغه دی چې تاسو ته کتاب نازل کړی دی چې ښه تفصیل یې شوی دی. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. او هغه کسان چې مونږ هغوی ته له دنه مخکې کتاب ورکړی دی هغوی پوهیږي چې بېشکه دا ستا د رب له جانبه په حق سره نازل کړی شوی دی، نو ته هیڅکله هم له شک کوونکو ځنې مه کېږه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. او د رښتینولۍ او عدل له لحاظه ستا د رب خبره کمال ته رسېدلې ده، د هغه کلماتو لره هیڅوک بدلونکی نشته، او هم هغه ښه اورېدونکی ښه عالم دی. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. او که چېرې ته اطاعت وکړې د هغو کسانو د اکثریت چې په ځمکه کې دي، نو دوی به تا د الله له لارې نه واړوي، دوی یوازې د ګمان پیروي کوي او دوی یوازې اټکل چلوي. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بېشکه ستا رب پر هغه چا ښه پوهه دی چې د هغه له لارې نه ګمراه کیږي، او هغه په هدایت موندونکو هم ښه پوهه دی. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نو تاسو له هغې مذبوحې څخه خورئ چې پر هغې د الله نوم یاد کړی شوی وي، که چېرې تاسو یئ چې د هغه پر آیاتونو ایمان لرونکي یئ. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. او پر تاسو څه شوي دي چې له هغې مذبوحې څخه به خوراک نه کوئ چې پر هغې د الله نوم یاد کړی شوی وي،
او یقینا الله تاسو ته هغه څه واضح کړي دي چې پر تاسو یې حرام کړي دي سوا له هغو څیزونو نه چې تاسو هغو ته مجبور کړی شئ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. او بېشکه ډېر خلک خامخا د خپلو خواهشاتو په ذریعې سره بې له پوهې نه خلکو لره ګمراه کوي. بېشکه ستا رب هغه په زیاتی کوونکو ښه پوهه دی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. او تاسو ښکاره او پټ ټول ګناهونه پرېږدئ. بېشکه هغه کسان چې ګناه کوي زر ده چې دوی ته به سزا ورکړی شي د هغو ګناهونو په سبب چې دوی به کولې. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. او تاسو له هغې مذبوحې څخه خوراک مه کوئ چې پر هغې باندې د الله نوم نه وي یاد کړی شوی او بېشکه دا خوراک کول خامخا فسق او نافرمانی ده. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. او بېشکه یقینا شیطانان خپلو دوستانو ته وسوسې اچوي د دې لپاره چې له تاسو سره جګړه وکړي او که چیرې تاسو د هغوی اطاعت وکړئ بیا نو بېشکه تاسو هم خامخا مشرکان یئ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. آیا هغه څوک چې مخکې مړو بیا موږ هغه ته ژوند ورکړ او موږ هغه ته رڼا عطا کړه چې د هغې په رڼا سره به هغه په خلکو کې ګرځي راګرځي د هغه کس په شان دی چې د هغه حال داسې وي چې هغه په تیارو کې پروت وي له هغو نه کله هم وتونکی نه وي. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. همدارنګه د کافرانو لپاره هغه عملونه ښایسته کړی شوي دي چې دوی کوي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. او همدارنګه مونږ په هر کلی کې د هغه کلی مجرمان مشران ګرځولي دي د دې لپاره چې دوی په هغه کلی کې مکر یعنی فریب وکړي او دوی یوازې له خپلو ځانونو سره مکر کوي په دې حال کې چې دوی شعور نه لري. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. او کله چې دوی ته کومه نښه راشي دوی وایي هېڅکله به مونږ ایمان را نه وړو تر هغه پورې چې مونږ ته راکړی شي په شان د هغو نښو چې د الله رسولانو ته ورکړی شوي دي. الله ښه عالم دی په هغه ځای چې هلته خپل رسالت ږدي. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. زر به هغه کسانو ته چې جرم یې کړی دی د الله په نزد ذلت ورسیږي او ډېر سخت عذاب په سبب د هغه مکر چې دوی کاوه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نو هغه څوک چې الله هغه ته د هدایت کولو اراده وکړي نو د هغه سینه د اسلام لپاره فراخه کړي او هغه څوک چې هغه د ګمراه کولو اراده وکړي نو د هغه سینه تنګه کړي بیخي تنګه گویا کې هغه پورته اسمان ته په سختۍ سره خیږي. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. همدارنګه الله پلیتی یعنی عذاب اچوي په هغه کسانو باندې چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.
او دا ستا د رب لار ده چې نیغه ده. یقینا موږ آیاتونه واضحه بیان کړي دي د هغه قوم لپاره چې نصیحت اخلي. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د دوی لپاره د خپل رب پنیز د سلامتی کور دی او هغه د دوی مددگار دی په سبب د هغو عملونو چې دوی به کول. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. او په هغه ورځ کې چې هغه به دوی ټول راجمع کړي او ورته وبوي اے د پیریانو ډلې تاسو له انسانانو څخه یقینا ډېر راخپل او بیلارې کړل. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. او د دوی هغه دوستان به چې له انسانانو ځنې دي ووایي اے زمونږ ربه زمونږ ځینو له ځینو نورو نه فایده واخیسته او موږ هغې نیټې ته ورسېدو کومه چې تا زمونږ لپاره مقرر کړې وه. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الله به دوی ته ووایي ستاسو ځای اور دی چې په هغه کې به همیشه یې مګر هغه چې الله وغواړي بېشکه ستا رب ښه حکمت والا ښه پوهه دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. او همدارنګه موږ ځینې ظالمان پر ځینو نورو مسلط کوو په سبب د هغو عملونو چې دوی به کول. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. اے د پیریانو او انسانانو ډلې آیا تاسو ته له هم تاسو نه رسولان نو راغلي چې تاسو ته به زما آیاتونه بیانول او تاسو به د خپلې دې ورځې له ملاقات نه ویرولی. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. دوی به ووایي موږ د خپلو ځانونو په خلاف گواهی کوو او دوی دنیایي ژوند دوکه کړي وو او دوی به د خپلو ځانونو په خلاف گواهی ورکړي چې بېشکه دوی کافرانو. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دا د رسولانو لیږل د دې لپاره دي چې ستا رب د ظلم په وجه د کلو هلاکونکی نه دی په دې حال کې چې د هغو اوسیدونکي ناخبره وي. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. او د هر چا لپاره درجې دي له هغو اعمالو نه چې دوی کړي دي او ستا رب له هغو عملونو نه چې دوی کوي کله هم غافل نه دی. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. او هم ستا رب ښه بې پروا او رحمت والا دی که چېرې هغه وغواړي نو تاسو به بوزي او له تاسو وروسته به هغه خلک ځای نیونکي کړي چې یې وغواړي لکه څنګه چې تاسو د بل قوم له اولادې نه پیدا کړئ. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بېشکه هغه چې له تاسو سره وعده کولی شي یقینا راتلونکی دی او تاسو کله هم الله لره عاجزه کوونکي نه یئ. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ته ووایه ای زما قومه تاسو په خپل حالت باندې عمل کوئ بېشکه زه هم عمل کوونکی یم پس تاسو به زر پوهه شئ چې څوک دی چې د هغه لپاره به د آخرت ښه انجام وي. بېشکه حقیقت دا دی چې ظالمان بری نه مومي. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا او دغه د الله لپاره په هغه سيزونو کې برخه مقرر کړه چې هغه پیدا کړی دي چې فصل او ساروي دي نو وای دا د الله لپاره دي د دوی په عقیده او دا زمونږ د شریکانو لپاره دي. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. نو هغه چې د دوی د شریکانو لپاره وي نو هغه هو الله ته نه رسیږي او هغه چې د الله لپاره وي نو هغه د دوی شریکانو ته رسیږي. بده د هغه فیصله چې دوی کوي. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. او همدارنګه د ډیرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وجل خایسته کړي دي د دې لپاره چې هغوی یعنی شریکان دوی هلاک کړي او د دې لپاره چې په دوی باندې خپل دین ګډوډ کړي. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او کچره الله غوښتلې نو دوی به دا کار نو کړي نو ته پرېږ د دوی او هغه چې دوی دروغ جوړوي. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. او دوی وای دا ځینې څاروي او فصلونه دي چې ممنوع دي دا به نه خوري مګر هغه څوک چې موږ یې وغواړو د دوی په عقیده. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. او څه څاروي دي چې د هغو شاګانې منع کړې شوي دي یعنی سورېدل او بار وړل پې بند دي. او څه څاروي دي چې دوی به په هغو باندې د الله نوم نه یادوي او دا په الله باندې د دروغو تپلو لپاره کوي. سيجزيهم بما كانوا يفترون. ضرور به الله دوی ته سزا ورکړي په سبب د هغو دروغو چې دوی به جوړول. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. او دوی وای هغه چې د دوی څاروو په ګېډو کې دي هغه زمونږ د نرانو لپاره خالص دي او زمونږ پر ښځو باندې حرام دي. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. او کچره هغه مردار وي نو دوی نر او ښځه په هغه کې شریکان دي. ضرب الله دوی ته د خپل دې بیان سزا ورکړي بېشکه هغه ښه حکمت والا ښه عالم دی. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هغه کسان یقینا تاوانیان شول چې خپل اولادونه قتل کړل په دې حال کې چې بیوقوفانو او بې پوهې وو او حرام یې کړل هغه څه چې الله دوی ته ورکړي وو په الله باندې دروغ وتپل. یقینا دوی ګمراه شول او دوی هدایت موندونکي نه وو. وما علينا إلا البلاغ المبين.